زنانه غسل کوي او د دې ویښته هغې تړلي یا چونټې کړي د دې سره به څه کوي؟ نو دې باره کې دلایلو ته چې سړی وګوري نو راجح خبره دا ده چې کولا وهل د دې چونټو او نه کولا وهل د دې ښځې ته دا خبره واپس ده. څنګه که چېرته دا ښځه وایي چې زما ویښته کولاو کما کولاو کړي م نه وي بیا هم دا اوبه دننه څرمنې ته رسي نو خو صحیح ده که نه مقصد دننه اوبه رسول دي. او که وایي چې نه بغیر د چونټې د کولا وهلو نه زما دننه څرمنې ته سره څرمنې ته اوبه نه رسي نو بیا چونټه کولا وهل څه دي؟ لازم دي. ولې لازم دي؟ ځکه دې نه بغیر کار نه کېږي. او په دې دلیل دا دی، په دې حدیث دلیل دی په صحیح مسلم کې دی. ام سلمه رضی الله عنها پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راغلی یا رسول الله زه داسې زنانه یم چې زه دا سر د ویښته ډېر مضبوط چونټې کومه، نو کله چې زه د جنابت دپاره غسل کوم یا د حیض غسل کوم نو دا به زه کولاوم؟ وی لا نه مې کولاوه. ستا دپاره دا پوره دي چې ته 3 پیرې په دې ویښتو کې اوبه ور واچي او بیا په باقي بدن باندې اوبه ور واچي. معنی ده چې اهم خبره دا ده چې ستا د سر د څرمن چې کومه ده لکه مخکې حدیث تېر شو عایشه رضی الله عنها وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا ګوتې په دې ویښتو کې ووهلې چې کله به یقین شو چې او دننه اوبه څرمن ته ورسېدې نو بیا یې په بدن اوبه واړولې. نو اوس دلته بعض علما دا وایي د حیض په دې غسل کې به یې کولاوي، د جنابت کې که کولاو نه کړي څه خبره نه ځکه جنابت غسل په مخه راځي. صحیح خبره دا ده والله اعلم او مضبوطه چې که چېرته د دې زنانه د دننه د سر د څرمن ته ویښتو ته اوبه رسي او د جړلو ته بغیر د ویښتو د کولاوالو نه نو صحیح شو. که نه داسې نه رسي نو بیا ویښته کولا وهل څه دي؟ ویښته کولا وهل بیا لازم دي. پوه شوئ بې که نه؟ دلته بله مسله هغې ته خو مخکې اشاره مو شوه چې د بدن دا وچول څنګه دي هغه مخکې ذکر شو. بله یو مسله ته ذکر کړم، 2 غسلونه په یو غسل کې راجمع کېږي او که نه. لکه مثال یو زنانه ده په هغې باندې د جنابت غسل هم دی او د حیض هم دی او داسې کېدی شي؟ نشي کېدی؟ نشي کېدی؟ کېدی شي یو زنانه باندې د جنابت غسل هم دی او د حیض پې هم دی. نشي کېدی؟ څنګه کېدی شي؟ کوروالی کو بیا پې حیض راغی. بارک الله فیک. ښه که دا زنانه نیت د دې دواړو غسلونو وکړي چې دا غسل د حیض هم دی غسل د جنابت هم دی او یو غسل یې وکړو نو جمهور العلماء دا اکثر علماء هم قول د دوی مضبوط دی چې غسل یو کافي دی. ځکه چې مقصد څه دی؟ مقصد څه دی؟ طهارت حاصلول دی او حاصل شو که نه؟ حاصل شو. خو نیت به د دواړو کوي. ښه حالانکې د دواړو واجب غسلونه وي. داسې ووایه یو سړي باندې د جمعې ورځ ده او دی راپاڅېدو د جمعې منزله تو د جنابت په حالات کې هم دی او د جمعې ورځ هم ده. یو د جمعې د ورځې غسل دی او یو د جنابت غسل دی او ده دا دواړه وکړو په دې نیت چې زه د جنابت نه پاک شم او زه د جمعې د ورځې غسل هم وکړم نو دغه یو غسل کافي دی. داسې مثال یې واله لکه یو سړی جومات ته راغی سهار منځله او د سهار د منځله مخکې 2 رکعته سنت دي او جومات ته چې ورننوځي نو 2 رکعته تحیة المسجد دي د جومات په تا حق دی. ورننوتو دغه 2 رکعته یې وکړو. دا 2 رکعته د سهار د منځه سنت هم شو او دا 2 رکعته تحیة المسجد هم شو. ولې؟ ځکه چې مقصد څه و؟ اصل مقصد څه و؟ مونځ کول 2 رکعت بغیر د منځه نه کېناسته نه و پکار او دلته هغه دواړه مقصدونه پوره شو، سنت هم وشو او تحیة المسجد هم وشو. باندې غټه ذمهواري ده. ټولو ته نصیحت دی په کور کې چې کوم موبایل استعمالیږي
غټې موبایل د هغې وخت په وخت تپوس کوئ د زنانو سره کوي که د هلکانو سره یي د هغې تپوس کوئ او بې ضرورته د وخت نه مخکې ماشوم له ماشومې له موبایل اخیسته چې دا به مکمل د هغې سره یي او د هغې په اختیار کې به دا د فساد یو دروازه کورول دي خپلو کشرانو ته چې د جوال والا د موبایل والا چې څه زړه وړیا کوه او د ماشوم کمره جدا ده د ماشومې کمره جدا ده اجنې جدا سملي د هلک جدا سملي دوی چې څه زړه غواړي هغه کوي نو غټې ذمهواري ده زما او ستا په اوږو باندې چې موږ معلومات وکړو او چې ضرورت نه د سره د کور کې دا قسمه موبایل ورکول نه دي پکار او که ضرورت راشي یو زنانه سره یو هلک سره هغه سره د موبایل هغه د ضرورت مطابق استعمالي او که چېرته ته واملې یو هلک له یو جنۍ له موبایل چې ستا کشرانو کې راځي نو بیا د هغې معلومات هم کوه او تپوس هم کوه چې دا څنګه استعمالېږي او څنګه نه استعمالېږي نو اکثر زموږ د بعض داسې خوشحاله شي ما کور ته موبایل ولېږو کشر ورور له مې ولېږو خور له مې ولېږو پلاني له مې ولېږو که دوی پکې بیا هر څه کوي او تا ته پته ده چې دا ځوانان دي دوی خپل شهوت نشي راټینګولی نو ته یې ذمهوار یې کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته